بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حضراتو، په دې نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د جمع فضیلت بیانو چې د جمع سره مونځ کولو باره کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي. ټولو نه مخکې موږ د الله پاک نه دا دعا کوو چې تاسو کوم ځای کې هم یې نه تاسو په امن سره او تاسو محفوظ یې، او الله پاک دې تاسو ته د ایمان او د صحت او ښایسته ښکلی حالت نصیب کړي. راځئ چې وګورو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جمع سره د مونځ ادا کولو څه فضیلت فرمایلی دی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د سړي هغه مونځ چې د جمع سره وکړي د هغې مونځ نه چې په کور یا بازار کې کړی وي 25 درجې دوشن کېږي. خبره دا ده چې سړی کله اودس وکړي او ښه کامل اودس وکړي، بیا جومات ته صرف د مانځه په اراده سره ځي، څه بله اراده یې دې سره شامله نه وي، نو چې کم قدم اخلي نو د هغې قدم اخیستو په بدله کې ورته یو نیکي سوا کېږي او یو ګناه یې پرې معاف کېږي. بیا چې مونځ وکړي او هم په هغه ځای باندې کښېني، نو تر څو پورې چې دی به اوداسه کې وي، نو فرښتې د ده دپاره د رحمت او د مغفرت دعاګانې غواړي، او تر څو پورې چې سړی د مانځه په انتظار کې اوسي، ان د ده دپاره پوره ثواب لیکلی کېږي. نو ګورئ، په دې حدیث مبارک کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلي چې کوم مونځ یو سړی ځان له وکړي، په کور کې وکړي یا بازار کې وکړي، او بل سړی ولګي جومات ته راغی، مسجد ته راغی، ښه په ښه شان په اطمینان سره اودس یې وکړو مکمل، او بیا رالی، نو چې وایي کم قدم اخلي نو په هغې قدم ورته هم ثواب میلاویږي او یو ګناه یې معاف کېږي. او چې بیا جومات ته راشي، دی په جمع سره مونځ وکړي، نو د ده مونځ د هغې مونځ نه چې کوم د ځان نه کړی وي هغې نه 25 درجې سوا کېږي. نو وګورئ ورونو، په دې حدیث مبارک کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د ده مونځ د جمع والا د ځان نه مونځ نه 25 درجې سوا کېږي. نو چې موږ تاسو وګورو، عام دنیا کې هم که موږ له 100 روپۍ راکوي او د دې بدله کې بل کس ته هغه موږ له 25 روپۍ راکوي، یو کس موږ له یو چند ګټه راکوي او بل کس ته موږ هغې په بدله کې 25 چنده ګټه راکوي، نو موږ به کوم غوره کوو، کوم به خوښوو؟ ظاهري خبره ده چې موږ به لکه 25 درجو ولا 25 روپو ولا ګټه خوښوو. نو موږ تاسو له هم پکار دي چې موږ باقاعده د جمع اهتمام کوو، او موږ د دې نه غافله نه شو چې څه ټایم هم اذان وشي او څه ټایم هم د مونځ ټایم وشي چې موږ جومات ته ورشو. او بهتره دا ده، د دې حدیث مبارک نه دا هم معلومیږي چې موږ اودس کور کې وکړو، ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کم کس اوداسو وکړي او هغه بیا کم قدم اخلي، په هغې ورته ثواب میلاویږي، یو نیکي ورله ورکوي او یو الله پاک د ګناه معاف کوي. ټیک شوه جي؟ نو موږ تاسو له پکار دي چې په کور کې اوداسه کوو. بهتر خبره دا ده، ځکه چې موږ د کور نه چې کله بنده اودس وکړي او جومات ته روانېږي، نو دغه قدمونو باندې به ده ته ثواب میلاویږي. دی چې په جومات کې اودس وکړي، نو دی خو قدمونه دومره نه اخلي، بلکې جومات کې کړی وي. دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فضیلت په هغه وخت کې بیان کړی دی چې کم کس په کور کې اودس وکړي، بیا د کور نه راروان شي، یو قدم اخلي، نو یو قدم ورته یو نیکي میلاویږي، یو ګناه دې معاف کېږي. نو الله تعالی دې موږ تاسو له ټول له توفیق راکړي چې موږ د جمع سره د مونځ کولو ځان عادي جوړ کړو او د دې اهتمام وکړو. الله تعالی تاسو خوشحاله او آباد لري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.